یو دروازه دا داغه حفظه نوم دی د لومبني اسمان دروازه ته ورسیدو وی جبرائیل دروازه وټکوله فانطلق بي جبرائيل حتى اتى السماء دنیا اسمان تراغی فاستفتحا ور وټکو ورلره کا دربان محمد آخر زمان دی زیغنی اکبر لرا ملگری ور سر بل جبرائیل من پزان دی زیغنی اکبر لرا آواز وتوشو فاستفتحا قیل من هذا سوکے لکا قال جبرائیل ویدا جبرائیل لی قیل ومن معکا در سر سوک دی قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد ارسل الیہ سوال جواب وپس شویو قال نعم ویل او شویو قیل مرحبا به مرحبا دیوی ورٹکے دا جبرائیل وتا آواز کئی آغا رخنا دربان دروازے ته چولار دن آغا وتوی وی دا سے دربان پا ناموس اکڑو آواز ویل چی سوک دے کم اسمان تزی ناموس ویل دربان لرے کور پاک محمد دے لا مکان تزی وردرکھا ففتح لنا بیا منگتا دروازے کو لو شلی مرحبا و تویلی شو بلا تعداد فرشتے ولاڑی دی پا انتظار دی دا اللہ محبوب برا دی خوئی چے پیغمبر علیہ السلام اولی دو مرحبا و تویل اللہ اکبر دا فرشتو دا پارا دیر دا خوشحالے مقدا دا دوارو جہانو سردار سر ملاقات کئی دروازہ کلوش آسمان تا داخل وشلا یو دیر بزرگ انسان مخامخ دی جبرائیل و توی دا ستاسو بابا حضرت آدم علیہ السلام دے سلام و توکا پیغمبر علیہ السلام و تسلامو کو آدم علیہ السلام دا سلام جوابو کو بیاوی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی وقل زویتا صالح بچیتا نبی صالح تا دی مرحبا وی اور دعا دا خیر اکرلا یو پیغمبر علیہ السلام او قتل سو صورتنا خی طرف تلی سو گس طرف تلی آدم علیہ السلام خی طرف تو گوری خوشحال شی او خاندی دے گس طرف تو گوری او جاری خفشی جبرائیل و توی دی خی طرف تدا نیکان اولاد نیکان بچی دی داغوی تصویرون دی دا اصحاب الیمین دی جنتیان دی تا چیو گوری نو خوشحال شی دے گس طرف تا چیو گوری دا بد عمل بچی دی اصحاب الشمال دوزخیان دی کہ دی تو گورنو خفشی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آدم علیہ السلام خی طرف تا دروازہ دا سے کلے پاکیزہ خوشبو تے راضی گس طرف تا دروازہ راغینا خراب بوئی راضی یا خی طرف تو گوری او خاندی خوشحال شی گس طرف تو جاڑی بیا دویم اسمان تا پا دویم اسمان بانے بیا دغا آوازو شو دروازہ کلو شلا مرحبا ویلی شو یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو سلام و توقع غویم سلام جوابو کا مرحبا بالاخ الصالح و بالنبی الصالح دریم اسمان تے تشریف یوڑو التن دروازو ٹکیل کلوشوا یوسف علیہ السلام سر ملاقات شو یوسف علیہ السلام تا اللہ دیر حسن و جمال ورکڑی دی سلورم اسمان کے ادریس علیہ السلام سر ملاقات شو پنزم اسمان کے ہارون علیہ السلام سر اشپگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام او پا اوم اسمان بانے دا ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات شو پا اوم اسمان کی دا فرشتوں کا عبدہ بیت المعمور ابراہیم علیہ السلام دا غیر سر شاہ لگا ولی دا دغا کعبہ دا سے دا
که دا ګلکاران چې دیوال وای نو دوی سال لګی نو که دا هغه ځای نه سال راکوز شي نو د دنیا په بیت الله د پاسه به راشي. ټولو سره خبره اترې وشولې. پیغمبر علیه السلام سره خبره اترې د هغوی وشولې. کم عالی مقام ته ورسېده. زمانه رسته یو نوجوان راغلی دی. هغه به یوازې د مقام عالیه ته ځي، تشریف به وړي. نو د هغه ټول امت زما د امت نه بړوان جنت ته ځي. نو په جړا شو. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړ جبرائیل دا څوک دي، څه چل دی، ولې جاړي؟ وی دا موسی علیه السلام دی. جاړي په دې باندې چې ستا امت زیات دی او د امت زیات نشو، نو دې خپل امت په کموالی باندې جاړي. د دعا دا و چې یا الله زما امت د ټولو نه زیات جنت ته بوزه. خو دغه خیال غلط ثابت شو. ګوره نوح علیه السلام 9.5 کاله وعظ او نصیحت کړی دی. موسی علیه السلام کلونه وعظ نصیحت کړی دی. غرض دا چې 1,24,000 پیغمبران مجموعی کوشش او د پیغمبر علیه السلام د څو ورځو کوشش، دا کوشش دی نه زیات دی. لکونه مرتبه ستا کوشش د هغې نه زیات فایده مند دی. وکان فضل الله علیک عظیما، پتا د الله ډیر لوی فضل دی. پیغمبر علیہ السلام اسمان باندې ډېره ښکلې ښکلې رڼا ولیده. یو بزرګ د سرو زرو په کورسۍ باندې ناست دی. یو دیوال طرف ته د کورسۍ شا لګېدلې ده او خوا کې ورسره یو قوم دی، سپین لباس یې اچولی دی او ښکلی رنګ یې دی، داسې غنم رنګ ښکلي ښکلي دي. بله اړخ ته یو قوم دی چې د هغوی دا مخونه تور او سپین، تور او سپین دواړه دي. بله اړخ ته ګوري داسې خړخړ مخونه دي، خړ پړ خیرن. پیغمبر علیہ السلام ورته ګوري، ناغه خیرن مخ والا ورپاسېدل او درې ځله په دریو نهرونو کې غوټې والی پاک شو. هر ځل د غوټې نه پس هغه توروالی به کمېده. په دریم نهر کې چې غوټه وواله تک سپین روښانه چمکدار مخونه ترې راووتل. پیغمبر علیه السلام تپوس کوي جبرائیله دا کم ځای دی؟ دا بزرگ په کورسۍ باندې دا څوک دی؟ دا سپین مخواله، دا تور مخواله، دا خړ مخواله، دا څوک دی؟ جبرائیل ورته عرض کوي وی دا مکان بیت المعمور دی، آسمانی کعبه ده، دا بزرگ ابراهیم خلیل الله دی. او دا سپین رنگ والا خلق دا د امت دیندار کامل ایمان والا خلق دی. دا سپین او تور مخ والا دا خو بد عمل والا دی. د نیکو په وجه باندې مخونه سپین، د بدو په وجه مخونه تور، نیم تور نیم سپین. او په دې نهرونو کې چې غسل کوي نو د دې ړومبي نهر نوم دی رحمت الهی، د دې دویم نوم مغفرت الهی، او د دې دریم نوم چې دی نو طهور دی. ګناهګار خلق په دې نهرونو کې غسل کوي او د ګناهونو نه پاکیږي. دا ګوره ټول ستا برکت دی محبوبه، ستا برکت دی. او دا بیت المعمور دا د اسمان د فرشتو کعبه ده، او یا زره فرشته، او یا زره فرشته د نور په دریاب کې غسل کوي، د نور احرامونه اوتړي او د دې کعبه طواف کوي. خو د کم وخت چې پیدا شوی ما تر دې وخته پورې زه چې ګورم نو دا کمې فرشتې چې یو ځل طواف وکړي د دوی بیا تر قیامته نمبر نه راځي.
پیغمبر علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام خواته ورغه سلام یې وکړو. هغه جواب وکړو، مبارکباد یې ووی. بیت المعمور ته پیغمبر علیہ السلام ور داخل شو. وی دغه دی کې یو فرشته راغله او دا فرشته په یو اوچت ځای باندې ودرېدلو. آذان شروع شو. مؤذن آذان شروع کړ. وی دغه ځای ته د مقرب نه زیات مقرب فرشته رسیدی نشي، خو د الله د محبوب په طفیل د هغوی مؤذن دغه مقام عالی ته ورسېدل. ګوره په اسمانونو کې د الله د محبوب د پاره مؤذن د نور نه جوړه فرشته ده. فرشته نورانی مخلوق دی. نو په اسمانونو کې د پیغمبر علیہ السلام مؤذن فرشته، او په دنیا کې تور حبشي بلال مؤذن. روحانی او نورانی قوت او فیض تا ګوره چې د دنیا تک تور بلال اسمانونو ته ختلی د شب معراج کې د نورانی مخلوق سره یو ځای دی. بلال شب معراج کې اسمانونو کې د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې روان دی. د پڼو چغار راځي، وی جبرائیل مخکې د پڼو چغار د چاله وی بلال مخکې روان دی. خادم مخکې روان دی. د اذان د برکت اسمانونو ته رسیدلی دی او اسمانی مؤذن سره یو ځای دی فرشته سره. نو فرشته اذان کوي، الله اکبر الله اکبر. نو الله وی صدق عبدی انا الله اکبر، زما بنده رښتیا ویلی دی او زه الله یم د ټولو نه لوی یم. نو بیا فرشته ورپسې وی، اشهد ان لا اله الا الله. نو رب العالمین وتوی زما بنده رښتیا وی او زم شهادت کوم چې ګورې زه یو یم، بل څوک نشته دی، بل معبود نشته دی. نو فرشته وی اشهد ان محمد رسول الله. الله فرمای زما بنده رښتیا وی او زم شهادت کوم چې محمد د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم. ډیر ښکلی مبارک وخت و، فرشتو آذان وکړو، الله یې تصدیق وکړو. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دی، مؤذن مخامخ دی، شاهد و مشهود یو ځای دی. بیا وی حی علی الصلاة حی علی الفلاح، مانځه له لاړ شئ، د کامیابۍ ځای ته لاړ شئ. الله جواب کوي، زما بنده مؤذن رښتیا وی او موږ ما فرض کړی دی چې چا وکنه گناہونو نه به پاک شي، فلاح به بیا مومي. محبوبه بس اذان وشو، مانځله مخکې شه، بیت المعمور کې داخل شو. آسمانی فرشتے رستو درېدې، تمام ملائک د پیغمبر علیہ السلام په اقتدا کې مونځ وکړو. الله دې زمون خاتمه بالایمان کی. قبر کې با منکر نکیر فرشتے راشي، یہ من ربک، رب دې څوک دی؟ نو د پیغمبر علیہ السلام امتی بوئی ربی اللہ. اللہ فرمائی زما بنده رښتیا وایي زه د رب یم. ما دینه پس بیا تپوس کوي د پیغمبر علیہ السلام په باره کې، نبی دې څوک دی؟ د په باره کې د دې رجل معهود په باره کې ته څه وایې؟ نو دی وی نبی محمد رسول الله، زما نبی محمد رسول الله دی. الله وی زما بنده رښتیا وایي او د نبی خو محمد رسول الله دی. پیغمبر علیہ السلام سره الله پاک خطاب کوي، وی محبوبه یا محمد انک سید المرسلین، ته ګورې د تمام پیغمبرانو سردار، ته امام المتقین، د ټولو پیغمبرانو سردار. بعض پیغمبران اولیدل
چا سره سلویخ امتیان دی، چا سره لس امتیان دی، چا سره دو دی، څوک یوازې روان دی، یو امت هم نشته. یو بادشاہ چې یو ځای ته لاړ شي، ټول فوجونه راشي، استقبال ته ولاړي، سلامي کوي. اوس د دواړو جهانو بادشاہ محمد رسول الله تشریف وړی دی، تمام پیغمبران استقبال ته سلامي ته ولاړ دي، تمام فرشته استقبال ته ځای په ځای باندې ولاړې دي. خوش قسمته دی دا امت خوش قسمته چې د تمام پیغمبرانو سردار ولا الله ورکړي دی. د پیغمبر علیه السلام امتیان به په جنت کې د ټولو نه زیات وي. که ټول جنتیان درې حصې شي نو دوه حصې به پکې د پیغمبر علیه السلام امتیان، یو به پکې د باقی مانده ټولو پیغمبرانو په شریکي وي. په جنت کې شپږ شلي صفونه وي، اتیا صفونه یوازې د پیغمبر علیه السلام د امت او څلوېښت په شریکه د ټولو پیغمبرانو دي. پیغمبر علیه السلام د موسی علیه السلام دا قوم یې ولیدل، لوی لښکر وي، دا خو ډېر زیات دي. دا د چا دي؟ وی دا د موسی علیه السلام، دا خو ډېر زیات دي، وی لږ صبر وکړه. ورپسې لوی لښکر بل راغی چې دا ځمکې او اسمان دا لمنې داسې لرې لرې پورې ډکې ښکاره شولې. دا څوک دي؟ وی دا الله محبوبه دا ستا امتیان دي چې د ټولو نه زیات دي. او دې کې عجیبه خبره بله واوره، ستا د امت 80,000 کسان بغیر حساب جنت ته بځي، خو دا 80 یوازې 80,000 نه دي، په دې 80,000 کې هر یو کس سره 80,000 نوري، دا ستا امتیان دي. یو بادشاہ که د 7 ملکونو بادشاہ شي نو حرس بیداوي چې یره که 8 ملکم ورسره شي زما شي. نو د دنیا بادشاہان د دنیا په حکومتونو نه مړیږي، خو هر پیغمبر د امت په زیاتوالی نه مړیږي، وي خدای امتیان مې نورم زیات کړي. سدرة المنتهى سره یو عجیبه ونه ده، په 7 اسمان کې سدرة المنتهى یو ډېره عجیبه ونه ده، د سرو زرو شاخونه دي او داسې د بیرې په شکل کې ده. حجر یو ځای دی چې په هغې کې دا چاټۍ جوړېږي، نو د هغوی هغه چاټۍ غټې غټې وي. وی د حجر د خلکو د چاټو عمره یو دانه په هغې کې وه، او دا پاڼې داسې د اتي د غوږ په شانتې غټې غټې وي. بلا تعداد فرشتې په هغې پورې نښتې وي، لکه د فصل باندې چې دا ملخان وي. زرګونه د زرګونو نه زیات لکونه، د لکونو نه زیات بېشمېره فرشتې دي، په یو آواز باندې تسبیحات وي. دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې لږ ویرېده. جبرائیل ورته وی مخکې شه، مخکې تشریف یوسه، یریږه ما د څه نه یریږې؟ په عرش الهي خو ستا نوم لیکلی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو چې نوم مبارک دی لیکلی شوی، خو په خپله به دغې مقام ته تشریف وړې زیبا رسېدل د خامخا دي. عرش الهي تلام لکونه مقامات نورم پاتې دي، په دې به م ورځې. وی دغه ځای کې جبرائیل علیہ السلام داسې لږ رسته شو، پیغمبر علیہ السلام یې ډاډه کوي یریږه ما، او په خپله داسې یو پوټی رسته شو. سدرة المنتهى نه داسې د نور لاسونه راښکته شو د برنه، حجابات کبریا دي، د الله د لویې پردې دي، د هغې نه لاسونه راښکته شو. نو جبرائیل علیہ السلام رسته پاتې شو، مخکې نزي. پیغمبر علیہ السلام ورته ستا غوندې ښکلی رفیق او ملګری چې پاتې کېږي، زه به مخکې یوازې ځمه. نو جبرائیل ورته وایي
وی دا مقام عالیه دی الله تا ته مبارک کی زه د دغه ځای اهل نه یم مخکې ما نه پرېږدي زه به وروسته پاتې یم ته به یوازې دی دې مقام ته زه نشم رسېدی تر اوسه پورې چې راغلی ما نو د دې نه ګورې د یو ویښته برابر مخکې تللی نشم اگر یک سری موی برتر پرم فروغی تجلی بسوزد پرم اگر یک سری موی برتر پرم که د یو ویخت برابر مخی والوطلما فروغی تجلی بسوزد پرم نو د الله د قدرت تجلیات چکم دی نو دا غی د نور د لاسه به اسودیگم ریت پیت بشم مخی تلی نشم نو جبرائیل رست پاتشو او پیغمبر علیہ السلام حجابات کبریا کې د نور لاسونه راښکته شو یو فرشته د راښکته شوله نو پیغمبر علیہ السلام جبرائیل ته وکتوی جبرائیله دا څوک دی پیژنې نو جبرائیل عرض کوي وی تر ننه پورې د دې فرشتې شکل مې اوسه پورې لیدلې نو دا مې پړومبي ځل ولیدله جبرائیل پاتې شو پیغمبر علیہ السلام اویا زره حجاباتو کې مخکې تشریف یوړه او یو حجاب او پرده دومره ده چې 500 کاله د هغې په موټایۍ کې مزل کیدی شي لکه یو اسمان نه بل اسمانه پورې فاصله د 500 کالو ده خو بیا د اسمان موټایي 500 کاله نو داسې دا اویا زره حجابات یو حجاب کې نو دا ده 500 کالو په مزل غټ دی دقه ځای کې یو د زمرد یو تخت چې هغې ته رفرف وی رفرف راکوشو او په هغې باندې ډېر زیات انوار او تجلیات دي دې رفرف باندې پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما شو ګران اورېدونکو د مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز د معراج شریف دا دویمه حصه ډکه شوه دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سری فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 سدرۃ المنتہا تا رسید الاشو سدرۃ المنتہا تا سدرۃ المنتہا زکوی چې دا د اوم اسمان نه برا د جبرائیل یو لوی دفتر دی بلا تشبیه یو هیډ آفیس دی د ځمکې نه چې کوم عملونه وغیره په پورته باندې لاړ شي نو هغه سدرۃ المنتہا کې لږ ایثار شي بیا د هغې نه مخکې په بره ځي او د بره د عرش نه چې کوم حکمونه راځي نو ځمکې ته اول هغه سدرۃ المنتہا ته راشي نو د سدرۃ المنتہا نه بیا ځمکې ته راځي هر یو اډر چې راځي نو 3 کاپیانې جوړېږي یو په بره ځي یو په ښکته ځي یو سدرۃ المنتہا دفتر کې پاتې کېږي بلا تشبیه د الله د قدرت یو عظیم ډاکخانه ده سدرۃ المنتہا کې زمان پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل د فرشتو په شکل کې لیدل وکړله سدرۃ المنتہا نه مخکې بیا جنتونه لیدل کېږي او صریف الاقلام مقام ورپسې بیا حجابات کبریا دي حجابات کبریا کې د نور لاسونه راښکته شو د پردونه پیغمبر علیہ السلام واغشته بره مخکې چې الله سونه غوښتل هغه ځای ته ورسېد اوس دغه ځای کې یو رفرف دی رفرف چې دی نو دا یو تخت دی او د هغې نور د نور نه زیات دی چمک دمک د هغې د نور نه زیات په دغه تخت باندې پیغمبر علیہ السلام کېناسته مخکې به څومره مقامات راځي او په هغې باندې به سفر کېږي
داغه تعداد الله ته معلوم دی. د عرش الهی چې کوم انوار دی هغه هیڅوک طاقت نه لري چې بیان یې وکړي. پیغمبر علیہ السلام رفرف باندې تشریف فرما شو. الله ته نزدېکت راځي، قرب او نزدېکت راځي. نو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. الله ته نزدې شو. ثم دنا فتدلى. الله پاک سره نزدېکت شوی دی څنګه چې د الله د شان مناسب ده، خپل محبوب ځان ته نږدې کړی دی. الله پاک اوس د پیغمبر علیه السلام سره بلا واسطه خبرې کوي. منځ کې هیڅوک واسطه جبرائیل وغیرہ شته دی نه. نو الله ته تپوس کوي محبوبه یو دوست چې بل دوست له ملاقات لذي ځان سره د مینې محبت نه ډکه یو ډالۍ وړي، نو ته د دې ویلې دنیا نه راغلی مال راغلی نو مال د کومه تحفه او ډالۍ راوړې ده. ای محبوب ورته فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات. پروردګار ما داسې ډالۍ راوړې ده چې ډېره به دې خوښه شي. التحیات تمام عبادات قولیه په زبان چې زما څومره عبادات راځي او زما د امت راځي نو هغه عبادت مې تعالی راوړي دي. والصلوات او تمام عبادات بدنیه چې زمانه کېږي او زما د نیکانو امتیانو نه کېږي هغه تمام عبادات بدنیه مې درله راوړي دي. والطیبات او تمام عبادات مالیه چې زما د مخه کېږي او زما د امت د مخه کېږي هغه ټول ستا دپاره دي، بل چاله پکې برخه نشته دی. لله خاص الله لره دي. التحیات لله والصلوات والطیبات. دا تمام عبادات پروردگار امتاله مې راوړي دي. الله وتی محبوبه ډېره ښکلې ډالۍ دې راوړې بالکل ما ته قبوله منظوره ده. بیا پیغمبر علیه السلام راز و نیاز خبرې شروع دي. وی پروردگار ابراهیم خلیل الله دی. ابراهیم علیه السلام خود خلیل جوړ کړی دی، د هغې په بدل کې مالکم اعزاز راکې. اے محبوبه هغه خو مې خلیلو که نه، خو ته مې ام خلیلي ام حبیبي. اے ربا اتخذت ابراهیم خلیلا. ابراهیم خو دې خلیل جوړ کړو که نه. نو الله ورته وایي اتخذتک خلیلا و حبیبا. هغه یوازې خلیل دی خو ته مې خلیل او حبیب دواړه. نو بیا ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي ای الهه موسی خو د کلیم الله جوړ کړی دی، بلا واسطې دې ورسره خبرې کړي، کلیم الله دی. نو زما به کوم حال یوسف؟ الله ورته فرمایي کلمته فوق الطور. هغه سره خو مې د کوهي تور د پاسه خبرې کړي دي. وکلمتک علی بساط العرش. د عرش د پاسه تا سره خبرې کومه. د دنیا په یو غر ولاړو خبرې مې ورسره کولې او ته مې کوم مقام ته را رسولې. علی بساط النور. د عرش د پاسه نورانی فرش باندې ولاړې، دلته تا سره خبرې کوم. بیا ورته فرمایي اله العالمین. داود علیه السلام ته خو د ملکا عظیما یو لوی حکومت ورکړو، د هغه په لاس کې د اوسپنې نرمې کړې وې. الله ورته فرمایي وی که داود له مې لوی حکومت ورکړو نو تا له مې لوی نبوت درکړی دی. د هغه په لاس کې خو به اوسپنې نرمې کېدې، ستا په لاس کې به د مؤمنانو زړونه نرمېږي. بیا محبوب فرمایي اله العالمین سلیمان علیه السلام ته خو د داسې لوی حکومت ورکړو، جنات دې ولا تابع کړیو، نو د هغې بدل کې مال څه دي؟ الله ورته فرمایي
وی ستا ذکر میں پا ہر ځای کې اوچت کړی دی، په ځمکه کې او په اسمان کې. کلما ذکرت معیا، محبوبه کم ځای کې چې زما ذکر کېږي نو ستا ذکر به خامخا را سره کېږي. ګورې نه په عرش کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، نو وایي اشهد ان محمد رسول الله. د عرش د پاسه الله او رسول الله دواړه یادېږي. په ځمکه کې هم دقه شان دی، هر ځای کې به ستا نوم او زما نوم یو ځای ذکر کېږي. ګوره خطیبان که د جمعې خطبه وي نو تا به م یادوي ما به م یادوي، که د اختر خطبه وي نو تا به م یادوي ما به م یادوي، که د نکاح خطبه وي نو تا به م یادوي ما به م یادوي. کلما ذکرت معیا. بیا ولا الله د عرش د خزانونه سورة فاتحه ورکړله، د سورة بقره اخیری آیاتونه آمن الرسولونه اخیره پورې ورکړه، آیات کرسی ولا ورکړله. بیا پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای الہ عیسی علیہ السلام ته خود تورات او چې انجیل تعلیم ورکړي دي، وړاندې به جوړول عمره به جمع کول. الله ورته فرمای وی ته مې رحمت للعالمین جوړ کړي، ستا امت مې د تمام امتونو نه بهترین جوړ کړي دي، تا ته مې د شفاعت اوچت مقام در کړي دي، او ما خپل کتاب ستا د امت پسینو کې ایښی دی. فرمای ستا د امت گناهونه هغه ته مې کتلې دي، نو ستا په خاطر مې ستا د امت ټول گناهونه معاف کړي دي. ستا امت گناهونه کړي دي، ما ورته کتلې دي، او ستا په خاطر مې هغه ټول بخلي دي. اوس پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای پروردګار د قیامت پر ورځ باندې زما د امتیانو حساب کتاب ما ته حواله کا، زما د امتیانو د عمل حساب کتاب ما ته حواله کا. د دې وجه نه چې نور خلک زما د امت د ګناه نه خبر نشي، الہ العالمین امتیان مې رسوا نشي، نورو خلکو ته به پته ولګي چې ګوره دا د چا امتي دی، د فلانې کار کړی فلانې کار یې کړی. الہ العالمین د حساب کتاب ما ته حواله کا، هر امتي سره به زه خپل حساب وکړم چې نور خلک خبر نشي. نو الله ورته فرمایي ستا د امت عیبونه نورو خلکو ته نه ښکاره کومه، تراته د ټولو نه زیات محبوب نو ستا د امت هغه ناکردې تا ته هم نه ښکاره کوم، نو بل ته به یې څه ښکاره کومه، ته به یې ما ته وښیه، تا ته هم نه ښیمه، بس تا په خاطر ستا د امت ناکردې بس بخلې به وي. نورو ته د دوی عیبونه ښکاره کومه نه. او یو بله خبره محبوبه وره، په قیامت کې دا ستا د امت سره چې زه په خپل حساب کومه که نه، دا ورسره د خپلو خبرو هغه شرف دوی ته ورکومه. که چېرې ستا امت ته زما د خبرو د کلام شرف ورکول مې مقصد نه وي، نو ما به ورسره اړو حساب کتاب هم نو کړی، دغه تکلیف به مې موله نو کړی، تکلیف به مې نو ورکړی. او محبوبه ستا امت سره به ښکلې ښکلې خبرې کوم، نو ځکه ورسره حساب کومه. نو د امت سره حساب کتاب دا باعث رحمت دی. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای چې زما امت باندې به عذاب راځي، وینا پخوانی امتونه زما نافرمانی کول، هغوی باندې به عذاب راته، څوک به په طوفان کې غرق کړل، په چا مې کاڼي راورولی، چاله مې شکلونه بدل کړل، خو ستا د امت ګناهونه ستا په طفیل باندې هغه ما معاف کړي دي. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوبه ته د تمام عالم د پاره رحمت، ستا په خاطر ستا امت معاف دی. محبوبه ستا امتیان داسې په ښکاره ډلو کې زما تابعداري کوي، خو چې ځان لشي نو نافرماني مې کوي. د خلکو مخکې ډېر تابعدار دي، خو چې داسې خلوت کې شي نو بیا زما نافرماني کوي. خو زه په خپل کرم باندې بخمه، چاته ښکاره کوم هم نه. او ګوره زه د بندیانو د روزې ذمہوار یم، خو ستا امت زما په ذمہوارۍ یقین نه کوي.
شپه او ورځ به د دنیا په غم کې نښتي روزي به کله به ډېره وګټم کله به ډېره وګټم زما په ذموارۍ باندې اعتبار نه کوي برنا حق په د روزه په غم کې نښتي دي ګوره د بندیانو سترګې شته زم قتل کولی شم دوی له پکار چې مانم او شرمېږي که نه دا بندیان مانم لږه حیا وکړي د دوی سترګې شته نو ولې زه لیدل نه کوم زم لیدل کوم پکار دي چې دوی مانه حیا وکړي وشرمېږي محبوبه ستا امتیان دا مې جنت له پیدا کړي دي او ستا دشمنانو له مې دوزخ پیدا کړی دی نو ستا امتیان د دوزخ د تلو کوشش کوي د جنت نه لرې لرې تښتي ستا امت زمانه نفرت کوي او غیر سره رغبت کوي غیر سره مینه کوي ما سره مینه نه کوي او ګوره ستا د امت نه د 2 ورځو عبادت زه نه غواړم او ستا امتیان ما نه د کلونو رزق مخکې غواړي شرمېږي نه او زه ستا د امت روزي بل نه ورکوم او دوی زما عبادت بل نه ورکوي زما په ځای د بل چا عبادت کوي محبوبه ستا د امتیانو زه شکایت ګورې فرشتو ته نه کوم خو دا ستا د امتیان زما ګیلې هر چا ته کوي سختی ده او تکلیف ده او غریب یم او خدای څه نه راکوي بیا محبوب فرمای الہ العالمین زما ګناهګار امت باندې به عذاب راولي بیا ورته نه تر څو چې شرک یې نه کړي نو بس عذاب به پرې نه راځي که شرک یې وکړه بیا به عذاب وي او بیا مخکې فرمای محبوبه په ټولو پیغمبرانو باندې جنت تر هغې پورې حرام تر څو چې ته جنت ته ننوتې نه او په ټولو امتونو تر هغې جنت حرام تر څو چې ستا امت جنت ته نه تللی خبره اترې د الله او د رسول الله ترمنځ کېږي محبوبه كما تحفظ ډالۍ دې راوړې وي التحیات لله والصلوات والطیبات الله پاک محبوب چې رسختینو تحفظ ډالۍ ولا ورکي وی تا چې کوم ډالۍ راوړې د هغې په بدل کې به زم ډالۍ در کومه وی التحیات لله تمام عبادات قولیہ پروردگار تعالی رضی نہ اللہ جواب کی السلام علیک ایها النبی دا زبانی دا قولی عبادات پا بدل کے السلام علیک پتا دے سلامتی آوی والصلوات التحیات للہ والصلوات صلوات بدنی عبادات میں تال روڑی دی نو دا غی بدل کی ورحمت اللہ پا بدل کے رحمتنا دا اللہ دے پتاوی والطیبات مالی عبادات دا غی پا بدل کی وبرکاته برکتنا دے تاثروی دا اللہ برکتنا دے تاثرہ دا یو تحفے پا بدل کے بلا بلا تحفہ عظیم ورکڑی شدہ اس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی السلام علیک ایها النبی پتا دے سلامی یواز پیغمبر علیہ السلام تے ہوئی اس پیغمبر علیہ السلام سوئی السلام علینا پمن طولو بانے دے سلامتی آوی وعلى عباد اللہ الصالحین او دا اللہ پنیکانو بندیانو بانے دے سلام وی اللہ سلام کرے دے یواز پیغمبر علیہ السلام تا نو السلام علینا صیغه د جمع راوړی دا په دې جمع کې پیغمبر علیہ السلام څوک د ځان سره یو ځای کړل وی ګناهګار امت ټول د ځان سره په خپل جوړه کې راټول کړل اولی ګناهګار راټول کړل السلام علینا سلام دی پمنګ باندې یواز پیغمبر علیہ السلام نہ بلکہ تمام گناہگار امت باندې دم سلام وی وعلى عباد الله الصالحین او دا اللہ اغا نیکان بزرگان بندی پاغوی دم سلام وی نیکان رستو کل دا گناہگار غمی اولو کو
چرته منګ او چرته د الله سلام. خو د پیغمبر علیه السلام ډیره شکریا چې منګ هم پکې یو ځای کو د الله سلام یې منګ تم راوسته. خپله جوړی کې ټول راجمع کړه. د پیغمبر علیه السلام په دغه ځای کې خپل امت ایر کړی نه دی. بیا رخصتولو وخت کې امت د پاره ډالۍ یو سزان سره یو 50 منځونه بدوی کوي. 50 منځونه بسر و چشم بالکل قبول منظور. پیغمبر علیہ السلام را روان شو. په ابراهیم علیہ السلام باندې راغی علی وتوی خو هغه خو خلیل الله دی. 50 منځونه باندې هغه سونه وی. شپږم اسمان ته چراغ موسی علیہ السلام سره ملاقات شو. وی 50 منځونه الله امت ته پاره راکړل. وستا امت کمزور دي زما بنی اسرائیل 2 منځونه نشي کولی. ستا امت با 50 سوکی نو یسوکم ای ورشو الہ العالمین تسوالو کا درخواستو کا چې امت میں کمزور دو 50 منځه به ونکړي شي. دې کې لږ تخفیف او کمی پکار دی. د پیغمبر علیہ السلام تشریف یوړ. وی محبوبه څنګه بیا دې تشریف راوړ؟ وی دا امت میں کمزور دا 50 منځونه کولی نشم درخواست کوم چې گزاره وسره وکړه کمې کوته. وی خدا 50 کې 15 مې ته معاف کړل. را روان شو موسی علیہ السلام ته چې راورسېد. وی سو شوې 15 پکې کم شوې کمزور دی امت. بیا ورشه بیا ورشه بیا هر ځل به ورته 15 منځونه به کمول اخر کې 15 منځونه پاتې شو. موسی علیہ السلام وتی امت د کمزور دی 15 منځم نشي کولی. درخواستو کوي نور شرمېږه ما حیا راځي. دینه پس نور سو درخواست لکه مولو نشم کولی. اوس کوي چې دام مکو نو انعام به پس غواړم. موسی علیہ السلام ته لاړ شه. ګوره پیغمبر علیہ السلام 50 ته غاړه کې خودله او موسی علیہ السلام ته چلو رسول ناغوتی دا ډیر دی. نو ولې دا موسی علیہ السلام زمونږ د پیغمبر علیہ السلام نه ډیر خيار اوسه. زمونږ پیغمبر علیہ السلام خيار دی. خو هغه ځای کې تجلیات الهی دومره زور لري چې دی خو د 500 ګرانواله وته ډوښکارېدم نه. هغه ځای کې پته نه لګېدله ځکه تجلیاتو چې کوم اثر دی هغه اثر دائره کړله. او چې موسی علیہ السلام پر ورسېد هغه ځای ته خو تجلیات موسی علیہ السلام ته دونه نور رسېدلی په هوش کې و. هغه ته ورشه کمې کا. خنه په آخري ځل باندې چې 15 پاتې شو یو تک سپینه نورانی اوریاز راغله او پیغمبر علیہ السلام یې پورته وخېجو. الته سجده وکړه. پروردگار ته پوښ کوي محبوبه څنګه بیا دې څنګه تشریف راوړو؟ نور کمه ان الہ العالمین دا نور کمی سوال خو نکوما. خو یو سوال اوس بل کوما چې زما امت ته 15 منځونه کوي نو دیله به ثواب څومره ورکې؟ نو الله وت فرمای ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ز پخپلو بندیانو باندې ظلم من کوما خو زما قول چره بدلیږي نه. 50 منځونه مې ویلي دي د 50 منځونو پورا ثواب به ورلور کوما. ستا امتی دی 15 منځونو کې ثواب به د 50 ورکوما. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. لس مثل الله پاک ورکیبا ثوابونه یو په لس باندې دي. بیا وتم حکم کیږي محبوبه داسې لک په جنتونو باندې ورشه. جنتونو وګوره دوزخونو وګوره. جنتونو طرف ته ورغی د جنت 4 دیواری د سرو زرو. د جنت یو دروازه دومره پلنه ده چې 40 کاله پکې مزل کې پلنواله نه خلاصي. د جنت په دروازه باندې لیکلي دي چې د خیر خیرات ثواب یو پلس دی.
خو که چاله د قرض ورکنو یو پاتلس بے ثوابی. وی جبرائیل دا خیرات ثواب یو پلس دی او دا قرض ثواب یو پاتلس، دا زیات ولی دی. وی دا دی وجه دا دا چې دا سائل چې کله سوال کوي نو کله بے ضرورت هم کوي، نو دله چې خیرات ورکي یو پلس دی. خو دا قرض چې دا کم سړی قرض غواړي دی محتاج دی، نو دی ځکه قرض غواړي، نو دله چې ورکي نو دی ثواب ځکه زیات دی. پیغمبر علیہ السلام جنت ته ورغی، د مرغلرو خیمه تیاری دي، د جنت زمکا دا د خالص مشکو نه جوړه ده. په جنت کې یو قبه ده یا څه ګمبد غونډه دی، او په د هغې نه څلور نهرونه را روان دي، یو د پیو، یو د شاتو، یو د اوبو، یو د شرابو. وی جبرائیل دا نهرونه کم ځای نه راځي؟ وی دا د دې قبې نه راوځي. پیغمبر علیه السلام هغه قبه کوله وکړله، دننه ورغی، نو په هغې قبه کې دننه څلور ستنې لګېدلي وو، بسم الله الرحمن الرحیم په هغې باندې لیکلي دي. د بسم الله د دې نقش نه څلور نهرونه راوتي دي. د بسم الله د میم نه د شاتو نیر را روان دی، بسم الله د میم نه د شاتو نیر، لفظ د الله نه د پیو نیر را روان دی، او د رحمان د میم نه د شراب طهور پاکیزه شراب د جنت د هغې نهر را روان دی، او د رحیم د میم نه د اوبو نهر را روان دی. نو کم بنده چې په اخلاص وی بسم الله الرحمن الرحیم دا دغه څلورو نهرونو نسکل به په الله کوي. مخامخ یو عظیم الشان محل ولیدو، تپوس کوي دا محل د چا دی؟ وی محبوبه دا محل د هغه چا دی چې یو نابینا د لاسه ونیو، یو اووه قدمه روان کړ. سړی ړوند په لاره ځي پلی نشي، یا لکه زما لاس اونیسه زړون دیم پلی نشم، بل سړی راغی د لاسه ونیو، یو اووه قدمه کم از کم یې بوته. دا محل به په جنت کې هغه چاله ورکوي چې د نابینا تعاون یې کړی دی. مخامخ یو بل محل د سرو یاقوتو نه جوړ دی، نهرونه پکې جاری دي، داسې صحن کې یو نهر دی او په هغې کې یو خشتا جنیره مخلاص وینځي. وی دا محل د چا دی؟ وی دا د عمر ابن خطاب دی. پیغمبر علیہ السلام ورته خو سر را واپس شو. وی پیغمبر علیہ السلام فرمای وی ما ته د عمر غیرت او حیا را یاد شولا، د حیا د وجنه د غیرت د وجنه. وی زه ته واپس شوم، څه نه چې وی چې زما د ورتلو نه مخکې زما کور ته څنګه ننوتې. سبا چې الوی نو پیغمبر علیہ السلام نو ته فرمای دا الله محبوبه ما به پتا باندې غیرت کو، ډیره بخوه چې ورغلی وي. جبرائیل ورسره دی په جنت کې داسې یو ځای کې یو ډله حوران را جمع شوي وي او یو بل سره سندرې ویلې لګیا وي. وی نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الرازيات فلا نسخط ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا لها. جبرائیل علیہ السلام پہ آواز وکړو، ای چپ شئ، سید البشر تشریف روڑے دی. نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا، منگ با ہمیشہ پدے جنتنو کیو، فلا نبیدو ابدا، چرے با ہلاکی گنا چرے با فنا کی گنا. نحن الناعمات فلا نبأسو ابدا، منگ ہمیشہ پا نعمتنو کیو، فلا نبأسو ابدا، چرے با فقیران کی گنا. نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا، منگ دخپل خاوندانو نہ ہمیشہ رضا و خوشحالیو، فلا نسخطو ابدا، نو چرے با متغسو کو نو خوا کی گو بنا.
توبا لمن کان لنا وکنا له، خوشحالی دا هغه چا ده چې د هغوی زمونږ دپاره دی او موږ د هغوی دپاره یو. دا د جنت حوران یو بل سره په خوشحالی باندې سندرې وی. جبرائیل ورته چپ شي. یو طرف ته داسې خشته خشته حورانې دي، پیغمبر علیه السلام هغوی ولیدلې، ښکلې ښکلې وې. وی ډېرې خشته، الله هم ډېرې نورې خشته که، الله د باندې زما امتیان ډېر ډېر خوشحاله که. داسې یو چالاکه غوندې پکې وی، ما به د قیامت پر ورځ چاله ورکې؟ وی تا به بلال له ورکومه. نه هغه نورو داسې پلو مخته نه ایله بیله تور حبشي غلام نه به یې ورکوي. وی بلال خو په دنیا کې تور دی، خو په جنت کې به تک سپین وي، ځلېدونکي به وي. د هغه د رنګ توروالی به ټول راجمع شي، نو د جنت حورانو ته په تندي باندې به خال لګولی شي چې د هغوی حسن په دوباله شي. د جنت د حورانو حسن دا به د بلال په تور رنګ باندې خشته کېږي. ته څه مخه خوا تاوې را تاوې، پرېږده چې هغه دې هم قبوله کړي او که نه به دې قبلوي. شکر وباسه چې قبوله دې کړي. جنتونو نه پس دا دوزخونو طرف ته پیغمبر علیہ السلام وکتل، پکې قسم قسم عذابونه دي. الله دې ټول مسلمانان وساتي. غټ غټ ماران لړمانان، داسې د خر او د قچر عمره او د اوښ عمره، دا په دې ګېډو کې د کافرو کې پراته دي. او داسې د غر عمره پکې میچنې هم پرتې وي، د غر غر عمره میچنې وي. وی جبرائیل ولې دا دوزخیان به په دې دوزخ کې میچنې هم چورلی؟ وی نه، دوی به نه چورلی، په دې میچنو کې به دوی دل کېږي، د دې میچنو لاندې به دوی مګلې کېږي، رګړاوېږي به. الله دې ته ټولو ساتي. وی چې محبوب وی چې دننه لږ دوزخ ته ورشم. وی نه محبوبه دننه مزه، د جنت چې کوم داروغګان دي نه هغوی ته دننه لاړ نه شي. وی من خو که دې کې ګرځو را ګرځو که نه، نو اول په تا باندې درود ووایو، نو په ځان باندې هغه چوف کړو، نو بیا دا اور موږ ته څه. اوس که ته دننه لاړې خوار څه به یخ پخ شي، نو دا بیا دونه خواري به بیا څنګه کېږي؟ دا دوزخ خو ګرم دی، خو که ته دننه یو ځل لاړې نو ټول به یخ پخ شي، ټول کار به راله خراب کړي. ته دننه مه ځوې. دی نه پس پیغمبر علیه السلام واپسي وکړله. براق باندې د بیت المقدس نه مکه مکرمه ته را روان شو. په لاره باندې یو تجارتي قافله را روانه وه، روحا مقام ته راورسېدل. بله یو قافله ده چې د هغوی نه یو اوښ ورک شوی دی، هغه خلک په اوښ پسې ګرځي را ګرځي. پیغمبر علیه السلام براق نه راکوشو، دغلته یو خیمه لګېدلې وه، اوبې پکې وڅښلې. یو اوښ داسې د قافلې ونه یریدلی او تښتېدلی، یو اوښ را پروت و. دا حالات پیغمبر علیه السلام ولیدل. یو خاکی رنګ اوښ دی، په هغه باندې 2 بورې پرتې دي. پیغمبر علیه السلام چې مکه مکرمه ته را ورسېدل، د سحر د مانځه نه مخکې را ورسېدل. ام هانی بی بی کور ته راغی. ام هانی بی بی ته الوی چې بیگانه شپه کې زه د بیت المقدسه پورې تللی، ما اسمانونو ته، اسمانونو نه بره عجیبه عجیبه واقعات مې لیدلي دي. نو ام هانی بی بی ورته وایي چې دا خبره ګورې بار چاته ونه کې ښه، لکه دا کمبخته خلک ستا په شان کې ګستاخي به وکړي، ستا به تکذیب وکړي. وی نه ما ته خو دا نه دي ویلي چې ته به ال نه وې، زه به ال ویم. د کوره وته ام هانی بی بی د پیغمبر علیه السلام صادرونی بار مزه د الله په خاطر ال موایا، دا خلک به راپورې اوس خندا شروع کړي.
وی پیغمبر علیہ السلام صادر دا چې پچک ته نخلاص کو چې پچک یې صادر خلاصونه مخامخ سینه مبارکه د پیغمبر علیہ السلام ښکارا شو او سینه خو بیګا د انوارونو تجلیاتونو ډکوا ام هانی بی بوی داغه نور او چمک داسې چې د ماسترګه اوبره خیره او پسیجده پرې وته فوراً پسیجده پرې وته پیغمبر علیہ السلام بهر چې اوته قریش راجمو د معراج واقعه ورته بیان کړله وی قریشو تکذیبو کې چې دا دروغ دي وی باز قریشی راجم شو چې بیت المقدس خو موږ لیدلې ترا ته هغه داسې علامه بیان کا پلار دې څه لیدلې بیت المقدس چې نو هغه دروازې سوري کما لختري منارې سوري د لارې حالات بیان کا پیغمبر علیہ السلام ما د ځمکې حالاتو ته ډیر نو کتلې بیت المقدس ته مې داسې ډیر نو کتلې مې چې دا خو د ځمکې حالات دي شاید چې د دې څوکرانه ته پوسو نه کی د اسمان هغه ار یو خبره ته زور په زیر مې کتلې او دوی دلته کې د بیت المقدس ته پوس شروع وکړ حرم شریف کې مشرق طرف ته چوغوري غار د جبل ابي قبيس شاهي محل چې په جوړ دی اوس وای چې مې دغه ځای ته براو کتل نو بیت المقدس راته د غر د پاسه اوچت مخامخ کارېده وی بس ما ورته کتل وی د خلکو به تپوس کو چې دروازې سودي ما باغې کې وکتل چې څونه دي کما وخت دی هغه کې به مې وکتل منارې سوري هر خبره چې هغه کوله وی ما به هغه نه کتل او ته به مې ویل وی خلکو چې دا جادو دی ابو جهل راغی ابو بکر ته وی ابو بکر اشنا خود نن بل خبره کوي چې بیګاش پش پکې تلم بیت المقدس ته بیا اسمانونو ته تبدام منی وی که محبوب د قصویلی لکه دا څنګه چې تو نو بالکل اوس نه مې منل ده لا محبوب وسره په خپل خبرم نه کړی تام درست وی غم درست وی بیا راغی پیغمبر علیہ السلام ته پیغمبر علیہ السلام وتا د معراج واقع شروع کړله بیت المقدس پورې تلما نو ابو بکر صدیق غاګو نکو خاموش نو پیغمبر علیہ السلام وتی ابو بکر ولی تم لکه کافر او انکار کیسه غاګ دیو نکو وینا انکار خو نکوم لدې معمولی خبر امانه ته تصدیق غواړي چې ته بیت المقدس پورې تلې دا خو معمولی خبره ده غټه خبره کوه تصدیق به کومه نو ابو بکر تصدیق کوي پیغمبر علیہ السلام ته خبر وکړه تصدیق وشو نو اوس ابو بکر وتوي وی دا الله محبوبه تراته وی چې نزلن جبرائیل د اسمان نظم کې ترا کو شوی دا غي تصدیق کوم که یو ځل دی وی چې زه ول اسمان تعالی نو ولې به تصدیق نکوم ضروري جبرائیل نزل راضی زه غي تصدیق کوم چې او نن جبرائیل راغلی دا حکم راوړی دی نو که یو ځل ته چې زه لاله نو ولې زه به تصدیق نکوم ګران اوریدونکو د مفتی عبدالله شاه صاحب په आवाज د معراج شریف د دویمه حصہ ډکه شوه دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کی د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 د انکار سوال نه پیدا کیږي انکار نشته لري نو تصدیق په ابو بکر صدیق وکړه نو د دې وجنه هغه ته صدیق وای سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين بل بنده تپوس کوي چې د غسل طریقه څنګه ده نو بنده چې غسل خانه ته ورشي پرده وشله نو اول با مانځله چې څنګه اودس چاردام کوي استنجا او چاردام کوي نو دغه طریقه باندې بزان لا اودس چاردام کوي دا غي نه پس پسر باندې به وبراوالي بیا خي طرف ته ټول بدن باندې ګس طرف بدن باندې
ټول بدن باندې با که صابون استعمالی صابون با استعمال کی ټول بدن باندې بلاس پوي او که بغیر صابون نو اسید ټول بدن باندې لاس پوي چې او با ارزه ته ورسېدلې دا یو ځل او ورسېدې نو دویم ځل دی او بیا په بدن باندې او براوړي په دریم ځل بیا دا غي نه پس په تولیه دي ځان اوچ کی او جامې دی واغوندي بس دغه سنت طریقه ده قبله ته مخ کول او شا کول په بربنده باندې جایز نه دي د غسل خانو کې چې چاردان څوک کوي نو کلمات ویلی شي ذکر کولی شي د فلشونو کې یو د اودس ماتولو ځای دی هغه جدا دی لږ اوچت وي او بیا د غسل یا د چاردام ځای ورپسې جدا وي هغه ښکته وي نو دغه ښکته ځای باندې چاردام چې کوي نو کلمات وغیره ویلی شي او بل د هغه ګندګي خو په لومبي ځل چې په اوبه ور وړی هغه لاړلې ختم شوي هغه ځای باندې نه دی بل ځای باندې دا ځای نه پاک دی او څه بدبوی وغیره هم پکې نه وي نو چاردام په وخت کې کلمات ویلی شي بل بنده تپوس کوي چې د غسل په دوران کې اذان شروع شو نو دغه وخت کې جواب کول جایز نه دی ځکه بنده بے پردې دی او بے حجاب دی نو دې وخت کې به خبره ترې نه کوي یو بنده په مانزه ولاړ دی او خوا کې بل منځګزار باندې داسې ور پریوزي نو دا په بل باندې تکیا کول دا جایز نه دی البته که دی مریض دی او دی غورځېدو په بل باندې سهارا واغشته تکیا شو په دې ګناهګار نه دی چې ودرېدی نشي نو کېدی نی او په مانځه کې په بل د سهارا او تکیا نه کوي قرض حسنه څه ته وایي قرض حسنه دې ته وایي چې یو بنده د بل بنده نه قرض واغشتل په هغه باندې بیا د احسان ثباتنه هم نه کوي او د هغې خپل رقم نه علاوه زیاتي ترې څه غواړي هم نه نو دا قرض حسنه دی بل بنده تپوس کوي چې سړی د خپل کور والا سره مشوره کولی شي او مشوره کول جایز دی د سړي او د ښځې یو بل سره مشوره کول جایز دی سړی حاکم دی د کور مشر دی الرجال قوامون علی النساء او دا ښځه دا محکوم او رعایا ده نو حاکم د خپل رعایا سره سلا مشوره کولی شي د زیارت فرض یا په بل ورځ باندې صدقه کول نو د صدقې ثوابونه هر وخت کیږي چې کمې شپې ورځې او کم اوقات بزرگ دي په شریعت کې نو په هغې کې خیر خیرات ثواب د نور ورځو په نسبت باندې زیات وي لکه د جمعې ورځ دا بزرګه ده د جمعې شپه بزرګه ده سید الایام ورته وایي نو د نور ورځو په نسبت باندې د جمعې د ورځې د خیر خیرات ثواب زیات وي یا